یا الله سوري د دې ماشوم کوم دی مور دا مونږ ته کې کړی او دا ماشوم مونږ ته یا الله دې کې بستا زون مجاله بچی درلما اوس په دله خشته پیډر زار کوم خزویا مونیا زما بچی دی زما ګل بچی دی او لو 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 لا 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 لو لا لو لا لو خدایا می کملې را تلوي الله شاء الله للي للو للي للو للي للو الله شاء الله للي للو للي للو للي للو خوب دي درشي پاني مو زما جان الله شاء الله الله شاء الله للي للو للي للو للي للو زما بچي ود شو یا الله زمانه بچی نیک کمله صالحه او قرآن خان لوی کی بچی مې ود شو په پاتې شو زما چې پاخې کمله د ماشومانو څه خوبي شیبه پس په بیا راپاڅي زما خشته بچی زما د ګل په شان بچی د دنه به زه ځوان جوړم او د پولیس افسر به دې که خیري جوړم ته به د مدرسې سبق وې ته به قرآن شریف وې ته به لوی سړی زما جوړېږي زما زمانې زما زمانې بچې دې چیرې لږه ګګیا وکړمه دې زوی له مې پرې ورکوي چې په خېټه مړی اچھا رجان محمد په خیر په خیر شیر علي په خیر وعلیکم السلام جان محمد څنګه یې وروره الحمدلله ښه یاره زه خو تاله راغلی وم ما وی چې تاله یو مشوره درکړم هغه ماشوم زوی دی او زه وایم خو خفه کېږي نه نو وایم بل واده وکړه شیر علي بل واده نشم کولی شیر علي ځکه چې میرې مور ډېرې ظالمانې ما ته پته ده چې زما د زوی پرورش به ونه کړي شي او زه څه کوم د خپل زوی پرورش زه په خپله کوم چیلی مې وله اخیستې ده ګیا وله وړم پې وله کوي او هغه خوري او د خیره غټېږي جان محمد ستا خبره صحیح ده خو ګوره دا ژوند ډېر ګران دی پېښ دا ماشوم دا پرورش نه دی دا ته چې کې دا به ډېر تا ته ګران پروږي زه وایم دغه مشوره مې درله چې بل واده وکړه اوس ته دلته ګیا له راغلې
ته ماته ده ووایه نو هغه ماشوم اوس تا چاته پرېښی دی؟ ګوره شیر علي کلی آباد دی او زمونږ د کلي شاه بابو د خدای ژوندی لري. زه چې کله د کور نه رابهر شم نو شاه بابو چې دی نو د هغه پرورش کوي او هغه له پیمې ورکوي. جان محمده زه خو درته وروره د رورۍ په خیال باندې دغه یو مشوره در کومه. شاه بابو به ټول عمر جمدی نه وي او باقي ستا خپله مرضي ده. ستا ژوند به مو سره په سکون کې شي او دغه ماشوم دپاره به م پیدا او باقي ته زموږ نه نور ښه پوهېږې زموږ نه مشر یې. شیر علي الله دې ژوندی ساته. په دې ما ډېر سوچ کړی دی. زه مهره مور کور ته نشم رادننه کولی. زه غواړم چې زه د خپل بچي پرورش په دې خپلو لاسو باندې وکړم او هغه له حق حلاله رزق ورکړم. صحیح ده خو به ډېره ګرانه به وي درته نو زه لاړو. الله دې خوشحاله کړه. الله دې خوشحاله کړه. یا الله زما زمانې خدای لوی کړي. محمد زمانه الا محمد زمانه بچی الا کینه بیا کینه بچی مې دی بچی چې مې دله پخه کړه ښه زما زوی له خیره غټ شو. او که نه بچی سکول ته به م ځو. بچی یعنې خو یا زویه دا دې چل دی که نه زویه چې نن چیلې نه ده ولاړه نو بس چې چیلې که خیري مازدیګر که خیري پې وکړي بیا بدله که خیري پکې پې هم واچومه. ښه بیا نن ګزاره وکړه. ښه بچي شابه زما نر بچی دی. شابه بچی اوس که زویه بچي شابه زر چې اوس که نو چې بیا دې لکه خیري چې مدرسې ته لاړ شو. ښه اول د مدرسه کې داخلومه ځکه چې که خیري قرآن حافظ شي نو ما ته به م دوا کې او خپلې مور ته به دې م دوا کې. ښه زویه زه راځه دا د سر ګمنځ کړه. زما نر بچی دی محمد زمان بچی مې دی. او سپینه ټوپۍ بدله په بازار کې والم. ښه زویه زه یا الله زما د زوی نکمله صالح السلام علیکم جی. السلام علیکم. قاری صاحب څنګه کینه تاسو کینه جی تاسو کینه کینه بچی. قاری صاحب دا زما یو زوی دی او د ده مور مړه شوې ده او ستاسو دې مدرسې له ما دې راوسته. نو زه دا غواړم چې تعلیم سره سره دې په مدرسه کې موږ داخل کړو او حافظ القرآن ته جوړ شي ځکه چې لاول قرآن دی بیا وروسته نورې قصې قطاري دي. نو زه تاسو ته سوال کوم دا یتیم دی او په سر به د شفقت لاس دی او دا بچی زما دلته د مدرسه کې داخل کړه چې دې د قرآن شریف یو عالم ته جوړ شي. انشاءالله دې الله پس برخزي ښه او ښکلی حافظ درته انشاءالله الله پاک دې وکړي. صحیح ده بچی ډېره مننه جي. الله هم خوشحاله کړه. بس دا ما ستاسو جوړې در واچوه. انشاءالله ډېره مننه. السلام علیکم جي. السلام علیکم. السلام علیکم. کینه بچی دې باره بدلوي.
وعلیکم سلام. زما نر بچی دی. ها بچی د مدرسې نه راغلی بیا؟ زما نر بچی دی داسې کلون مې دله باندې کړي دي او بس پخ شوي دي. ښه دواړه به خورو. زما محمد زمانه بچی نن ستا د سکول لومبۍ ورځ ده. د استاد به ډېر قدر کې، د مدرسې د استاد به ډېر قدر کې. بچی تعلیم ښه په مینه وکړه چې لوی سړی درنه جوړ شي، د ملک او قوم خدمت وکړي. او زه به تانه د پولیس سپهي جوړوم بچی چې د دې ټول ملک خدمت وکړي. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما زوی دې دومره که چې سکول ته روان شو. زه بچی جمال استاد ته زما د خدای سلام هم کوه او د هغې عزت کوه. ښه بچی ځه بچی. یا الله یا الله زما د زوی ته مل شي. زما د زوی حفاظت خدایه ته وکړه. زما په ټوله دنیا کې دغه ایک یو زوی دی. یا الله زما د زوی حفاظت وکړه. چیلې ته ګیا واچو.
کانونه کوم زمون رسېدل دادا نن به منډه وکړو ټیک ده زویا زه چې منډه کوم ولې دادا محمد زمانه وای بچې مستې بوډا شوه نوره منډه سره نشم وهلی پرې دادا وایم ته خو زما پلار مې او دوست مې نو دوست څوک په لاره کې په نیمه کې نه پرېږدي ما سره به اوس منډه وې او تا خو ټول عمر سخت کارونه زموږ دپاره کړي ته به راسې زر ښار منې نه بچې خار نه منم ګوره په سپینه ګیره شم که نه بس دی که نه چې څونه منډه مې تا سره وهلې شوه تا سره مې ووهله دادا لږه منډه به راسره وي خامخا خامخا راځه زه چې ځو یا الله ستا په کړو شکر خدایا چې تا زما د زوی په سینه کې قرآن واچو یا الله زه نن ډېر خوشحاله یم د خپل زوی نه زما زوی نن مکمل شو بچې ټولې لارې دې روښانه شه دادا بس خبرې پرېږده نورې که نه بله یو د خوشحالۍ زیری د باندې کوم دوا راته کوه نن مې په پولیسو کې انټرویو هم دره خیره سره بچې اوس کې نو بیا بسې دادا وخت لږ دی چې به انشاءالله چې بیا راشم چې به اوس کوم تا دواړه به بیا یو ځای وڅښو صحیح ده دادا دوا راته کوه الله دې مل شه بچې امین الله دې مل شه یا الله زما دا زمانې په انټرویو کې کامیاب کې او د پولیس دا نوکري وله ورکې یا الله زما دا ارمان پوره کړي آمین یا الله یا الله سوال درته کوم چې زما زوی په دې انټرویو کې کامیاب کړه یا الله زما د ټول پاکستان ته مل شه یا الله زموږ د پښتنو مل شه یا الله زما زوی ډکې منګولې راوړه یا الله ډکې منګولې زما زوی راوړه یا الله ماما دادا دواګانو د رنګ راوړو مبارک شه ستا دې مبارک شي زویه مهرباني دادا وایم انټرویو کې انشاءالله پاس شوم یا الله یا الله شکر دی یا الله ډېر شکر دی خدای که نه دادا تا ځان له په جړاګانو لستړې که ته ولې داسې یو شان ژاړې بچې شکر دی چې زما سوال خدای ومنه دادا تا چې ستا نه محنت کړو هغې انشاءالله نن رنګ راوړو ستا دواګانې بې ځایه نه دي الحمدلله ما د خدای پاک په پولیس لاین کې نوکري مې میلو او سبا به زه ټریننګ انشاءالله دا زما وردی بابا دا وګوره دغه مې کمیس دی او دا مې پینټ بابا یا الله شکر دی زه بچې دادا داسې کار وکړه که نه بس دی مونځ دې وکړو زه شکر الحمدلله ته داسې کار وکړه چې خشته ترخه چای پخه کړه چې دواړه یاران یو کپ ککو خو دادا یو خبره ته کوم ګوړه چې به پخه زه بچې زه تاله چای پخوم زه سیده زه کمره کې یم راځه زه بچې یا الله شکر دی یا الله ډېر شکر دی خدایا یا الله ډېر شکر دی
دادا دا اول راته ده ووایه چې وردي را سره څنګه ښکاري. ماشاءالله زمان خانه دې ورځې ته ما ډېر انتظار کړی و، خو بچي ډېر ښکلی پکې ښکاري. الله دې ته نظر وکړه. امین. دادا یو خبره کوم نه ته، نن راته ډېره سپیشل دوا کوه، ځکه چې زما په پولیسیان کې نن لومبنی ورځ به وي، ډیوټۍ له به ځم د خیره سره، نو زه وایم چې خدای پاک زما نه ټول عمر ښه کارونه د لاسه وکړي. ګوره بچي یو خبره درته کوم، ما په تا باندې ډېره حق حلاله ډوډۍ خوړلې ده، د دې خپلو لاسونو د محنت ډوډۍ مې در باندې خوړلې ده. د چا نه به م رشوت نه اخلې، د چا سره به م زیاتې نه کوې. دادا زه ستا زوی یم، زه به انشاءالله داسې قدم نه الم چې زه پردی حرام خپل کور ته وړم. زما پلار ټول عمر الله رزق ګټلی دی او په مې خوړلی دی. ځه بچي د مخې دې رڼا بچي، ځه الله دې ورشه بچي په مخه دې ښار. یا الله ته زما نه راضي شي، زما د دې زوی دا بندې بیړۍ دقسې روانې کړي. ثم بي دا راته وایه چې زمانې څه ښیو. بچي دا خو لومبۍ ورځ ده، پولیس لین ته ډیوټۍ لتلی دي. اوهو په پېښور کې په پولیس لین کې دا موقع وشوله او د دنیا پولیس والا پکې مړه دي. یا الله خیر، یا الله خیر پکې واچې. داسې کار دی که نه چې بس ځان لاړم ښه که نه یو. یا الله زه واچې، یا الله یا الله یا الله خیر، یا الله خیر، یا الله خیر. جاړې بنا زمانې اوږدې ته ما سره وعدې کړې دي، زمانې خو نن لومبۍ ورځ وه، تا ظلم چا وکړ، زمانې چا مړ کړ. ته خو ما ډېر پخوا روزارو غټ کړی و، ته نه خو ما حقه نغله لوړه ډوډۍ ورکړې وه، ته خو ما ډېر په سختو لوی کړی و. دې چې ما لوی کړو نو د بم دپاره مې لوی کړ. ما خو خپل زوی د خپل پاکستان د حفاظت دپاره لېږلی و. دا ظلم چا وکړ؟ د خلکو بچي به داسې مري، داسې به قتلیږي. د تیارو زامنو تر څو به تاسو په خیبر پښتونخوا کې داسې وینې سیلابونه بهوئ، په کلو غوږونو واورئ. یو زمانې به مري او 100 زمانې به نور پیدا کیږي. تاسو به په دې لاشونو ستړي شئ، خو د خیبر پښتونخوا پولیس به ختم نه کړي. دا د نرانو بچي دي، دا نران دي. دوی ګولۍ ټول عمر په خپله سینه خوړلي دي.
زما زوی نمري زما زوی نمري زما زوی نمري زما زوی شهید دی زما زوی نمري Ga ma pa da